لکه ریدې لکه غانټول استادان لکه ګلاب لکه ریدې لکه غانټول استادان ما ته د پلار په شانتې ګران دي زما ټول استادان لکه ګلاب لکه ریدې لکه غانټول استادان ما ته د پلار په شانتې ګران دي زما ټول استادان یاره مې نشته چې څوک په طلاق دي رانه زما د فکر نه راتاودي لکه شپول یاره مې نشته چې څوک په طلاق دي رانه زما د فکر نه راتاودي لکه شپول استادان ما نه قیمت زما د قام د سرمایې مه پوښتې ما نه قیمت زما د قام د سرمایې مه پوښتې چاله به ور نه کړم د سرو زرو په ټول استادان فهر ته غوښتنه کړې وه چې ماران د زلفو له صداسې په رخسارو دوي ماران د زلفو له صداسې په رخسارو دوي لکه پالنګ کې چې څوک ستړي مزدورکارو دوي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دوي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دوي هغه کور لوټ شي د کوم کور چې څوکیدارو دوي رقیب کله په غېږه کې د یارو دوي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامارو دوي تمامه شپه وي خو د ښار خلک خوبونه نه کړي تمامه شپه وي خو د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي ډېر ښکلی شعر وي ووایه تمامه شپه وي خو د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار مننه چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان رادروي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان رادروي زه چې لوټ کېږم نو لیکوال د هر اخبارو دوي عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچې د مور په غېږه کې بیمار ودوي